السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم جوزجان کې د واده پر مراسمو چاودنه کې یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان دي. د جوزجان په اقچه ښار کې پرون د واده په مراسمو یوه چاودنه کې یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. دا پیښه تېر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په یو هوټل کې د واده د مراسمو په جریان کې وشوه. د دغه واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې یو ایښودل شوي ماین له لرې واټن څخه وچاودېده چې په نتیجه کې ناوې ووژل شو او څلور تنه ژوبل شول. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اقچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو، خو تېره اونۍ یې ورته د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. طالبانو خپلو امنیتي ادارو ته د پخوانیو ترجمانانو د احضارولو راپورونه رد کړل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته احضار کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته دې حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې بې اساسه وبلل. تر دې مخکې د هایلینډ NOS ټلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هایلینډیانو لپاره یې د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یو لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د هغوی د کورنیو غړو ته به د دې لپاره سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپورونه رد کړي او هغه یې یوه تبلیغاتي هڅه بللې وه. نوموړی وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هیواده بهر ووځي او په نور هیوادونو کې پناه واخلي. ترکیه له افغانستان سره د 33 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړه. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې هغه هیواد ته مرستې استولي دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینیک د چین سینهوا خبري اژانس ته پرون شنبې وویل چې افغانستان ته د ترکیې د 33 ټنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د هغه په وینا د خوراکي موادو دغه مرسته به د افغانستان په مختلفو برخو کې په 14,000 افغانانو وویشل شي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 13.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس دغه راز وویل چې تر دې مخکې ترکیې په اګست میاشت کې 3 ټنه او په 13 سپټمبر میاشت کې 4 ټنه خوراکي مواد په افغانستان کې له 1400 کورنیو سره مرسته کړې وه. هغه ویلي چې هیواد به له کومې ستونزې پرته د افغانستان ټولو برخو ته د خوراکي موادو استولو ته دوام ورکړي. نامعلومو وسلوالو جلال آباد کې د خبریال سادات په ګډون 4 تنه وژلي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وژلی دی. له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې پرون شنبې د تلې لسمه مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د دریمې ناحیې اړوند 5م واټر پمپ سیمه کې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د صبح بخیر او ماښام په خیر راډیو پخوانی خبریال سید معروف سادات په ډز وژلی او د نوموړي کوچنی زوی ټپي کړی دی. د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ویلي چې په دې پیښه کې 3 نور کسان هم وژل شوي دي چې هویت یې لا هم معلوم نه دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال بریدګر په یوه رکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګه ټوډي ډوله موټر یې برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکی او د کابل پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځی فارغ شوی و. نوموړي څو کاله له ختیځو ولایتونو د صبح بخیر ماښام په خیر راډیو لپاره خبریالي کړې وه، خو په وروستیو کې د ننګرهار د کلیو او پراختیا په ریاست کې د مطبوعاتو د مسؤل په توګه دنده پرمخ وړله. دغه شان یې له ځینو بهرنیو رسنیو سره هم همکاري درلوده. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا اولې کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر مو دا چې ترکمنستان وایي افغانستان سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړو. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. قربان قلی بردي محمدوف نن له تاز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي هیواد یې په پام کې لري چې د بشر دوستانه مرستو بله بسته د ښه ګاونډیتوب د نښې په توګه افغانستان ته ولېږي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې سیمه ییز مشر الکساندر
ماتیو د پنځشنبې په ورځ ویلي وو که د دولتي مامورینو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه ورنه کړل شي د مالي امکاناتو شدیده اړتیا او ژمی به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخامخ کړي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره تر وروستۍ اورېدلي وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.